پښتانه ځوانان نن سبا په ټیک ټاک باندې کوم بې شرمي کومه بې حیایي کوي. تاسو په دې ویډیو کې یو څو کلیپس وګورئ چې دغه د بې حیایي مکمل حدونه چې کوم پار شوي دي دغه به تاسو هم وګورئ. قدرمنو، سوشل میډیا نه خلکو ډېره فایده واخیسته. په نوره نړۍ کې سوشل میډیا باندې خلک ډېر داسې کارونه کوي چې پیسې ګټي او خپل معاشرې ته یو ښه تصویر د خپل قام د خپل ساینس او ټکنالوژۍ وړاندې کوي. خو پښتانه په داسې بدبختۍ باندې اخته دي چې په لایو ویډیوګانو کې جنکۍ خېټې هم ښیي، د بدن نور اندامونه هم ښیي. څو ورځې وړاندې د علیشه د مور یو ویډیو راغلی ده چې خپلې لور ته وایي په لایو ویډیو کې چې خپله شاره واړوه، یعنې خپل دغه شاته کومه حصه چې ده دغه وښایه، یعنې کوم دغه منګوټي دي دغه وښایه. نو قدرمنو، څومره د افسوس خبره ده چې یو مور خپلې لور ته وایي چې دغه وښایه. دا صرف د یو څو روپو دپاره، د یو څو پیسو په خاطر باندې دوی دا کار کوي چې دوی پیسې وګټي، ځکه چې په لایو ویډیوګانو باندې په ټیک ټاک دوی ته د شپې لکونو روپۍ هم ورکوي، خو په دې شرط چې دوی دغه بې حیایي پروموټ کړي، دغه بې شرمي پروموټ کړي. نو قدرمنو، د دې نه علاوه یو څو نور هم داسې کسان دي چې شیرینه دراني ده، زیبا ګل ده، یو بله پکې پنجابۍ را پیدا شوې چې هغه سارا خان ده، آیزا خان چې هغه د پښتنو سره ډیوټ کوي، د پښتنو سره ګپ شپ لګوي، او دا خلک چې د هر قسم بې حیایۍ ته لاره هواروي. حکومت له پکار دی په پاکستان کې ټیک ټاک بالکل بین کړي، ځکه چې د دې نه زموږ په معاشره کې بې حیایي نوره هم خورېږي، نوره هم زیاتېږي. د دې نه علاوه نور داسې ویډیوګانې هم موږ کتلي دي چې په هغې کې یو بل ته د مور خور کنځل کېږي، د یو بل مور خور کنځل کېږي او بې حیایي بې شرمي پکې خورېږي. خیر، تاسو به هم داسې ډېر ویډیوګانې کتلي وي. تاسو هم را سره خپل نظر شریک کړئ که تاسو هم په دې جهاد کې حصه اخیستل غواړئ چې د دې بې حیایۍ نه د پښتنه معاشره بچ وساتل شي، نو ضرور موږ سره خپل نظر شریک کړئ او دا ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.